ویو ښځه راغله په عبدالقادر جیلاني پسې ورته وایي چې زما زوی مړ شو را ژوندی یې کړه. هغه ورته وایي چې نو بس وخت یې پوره و زه څه وکړم خیر هغه ښځه په مخه تله راتله چې زما دا زوی به را ژوندی کړي. اوس زمونږ محبت د عبدالقادر جیلاني سره وګوره او د هغوی ته وګوره. ښه نو بیا څه چلو شو؟ قصه ډېره اوږده ده ځکه چې هغوی قصه لازم اوږدوي، پای کې یو مسالې هم لګې قصه کې، لږه ترسکونه به هم کوي چې خلک لږ وجاړي، او بله دا چې نور څه بیان کې شتي هم نه، نو چې بیان پې څه شي لږ اوږد شي. نو حاصل د قصې بیا دا دی په دې چې مازدیګر ذکر کوي که ماښام ذکر کوي وي چې کتو جو هلک ژوندی شو. څنګه هلک ژوندی شو؟ دا وی ملک الموت روانو اسمان ته ختو بره ملک الموت هغه ملک چې د خلکو نه ساګانې اخلي، نو دا ټولې ساګانې وي د ځان سره راغستې وي، دا کمې چې اغستې او بره روان او وي دی پسې ورغې. نو اوس یو سا خو ترې نشي راغستی د دې ماشوم ده، نو بس زور او دغه یې پرې راوستو وي هغه ټولې ساګانې او مجبورن جو هغه ټولې پرېښودې. یو خو ترې ماشوم اغستوله تللی وي وی هغه ورته وایي چې یالله ستا یو بنده و، دا ټکی مه ووایي ستا یو بنده و، موږ په دې عادت یو الحمدلله. هغه ورته بنده نه وایي. بس یو پلانی و عبدالقادر جیلاني و غوث اعظم ورته هغه وایي که نه والعیاذ بالله. غوث اعظم الله دی. غوث اعظم صاحب او پلانی و پلانی و هغه راغی الله ته یې فریاد وکړو چې یا الله وګوره زما نه یې ټول هغه روحونه واخیستو. وی الله ورته وایي چې ملک الموت په هغه زما موس نه رسي. اوس زما هم د عبدالقادر جیلاني سره محبت دی او د دوی سره محبت دی. خو زما محبت هغه څه دی؟ عبدالقادر جیلاني عالم نیک سړی ښه سړی، موږ یې قدر کوو، موږ یې احترام کوو، موږ یې بېعزتي نه کوو، موږ یې دفاع کوو، موږ یې هر هغه خبره منو چې قرآن او حدیث سره برابري. و دا زموږ محبت دی. و دا محبت موږ نه کوو د نیکانو سره. دی د الله درجې ته ونه رسوو، څه یې کوو؟ د الله نه اوچت کړو، ځکه چې الله چې کومه فیصله کړې ده د هغه فیصله کینسل کړه. الله خو فیصله څه کړې وه چې دا ماشوم دې مړ شي، ده فیصله کینسل کړه او هغه ماشوم بیا څه کړو؟ بیا یې ژوندی کړو. ځکه هغه یو پکې قصه بیانوله د انډیا دی، بریلی دی، هغه کله شین پټکی اچوي او کله مالټي رنګ یې پټکی اچوي او اکثر هغه ټوپۍ اچوي، داسې اوږده غوندې کې نه چې اوږده بره نرۍ څوکه یې داسې ختلي لیدلي دي که نه، هغه شی یې اچولی. نو هغه قصه کوله ما اورېده وي یو عیسایي وی د پیران پیر سره، پیران پیر ورته وایي یعنې د پیرانو څه مشر عبدالقادر جیلاني، نو د پیران پیر سره میلاو شو. هغه ورته وایي چې زموږ پیغمبر خو به مړي را ژوندي کول، ستاسو پیغمبر سره دا معجزه وه د مړي را ژوندي کولو. وی هغه ورته وایي چې ستاسو د پیغمبر چې به د مړي را ژوندي کول عیسی علیه السلام د چا په حکم وي؟ د الله په حکم به را ژوندي کول. هغه ورته وایي چې زه خو زموږ پیغمبر پرېږده، زه امتي یم، زه دله مړی را ژوندی کومه بإذني په خپل حکم سره، الله په حکم سره هم نه. نو ستاسو د پیغمبر نه خو ډېر زورور شو. الله موږ له مولا را کړی دی. ځکه زه تاسو ته بار بار دا وایم، بار بار دا وایم، او په دې خبره باندې ډېر خلک خفه هم دي چې هر په منبر باندې ناس دا عالم نه وي او هر بیانونکی حق نه بیانوي او هر سورګیری شاګول خو نه وي چې اوس پټکی په سر کړی وي ته مولا وې. و پټکی خو اکثر د پښتنو بعض علاقې دي چې هلته پټکی څه دی؟ ثقافت دی دغه علاقې، هغوی په مخه پټکی ته هر یو ته مولا وې، خوله به دې ستړي شي ځکه چې هر یو ته به مولوي صاحب په خیر هلې، مولوي صاحب په خیر هلې. نو دا خبره مې دې پورې راواخیسته چې غلو د نیکانو په باره کې اولیاء الله موږ منو، خو په دغه درجه کې نه